د پروګرام په دې برخه کې د لغمان مشر شاعر او مشهور شاعر الحاج شهزاده شیرینزوی راغواړو. شیرینزوی ته نو په ډېر درنښت بلنه ورکړو چې دریځ خواته راشي او تاسو ته خپل شعر واورئ. محترم الحاج شهزاده شیرینزوی. د مظلوم ګڼه سرکشه توپان، د مظلوم ګڼه سرکشه توپان، د یتیم اوښکو نه سیلاب جوړیږي. زګیروي د ژوبلو تندرونه بولئ، د خوار له کریکو انقلاب جوړیږي. درنو حاضرینو، تر هر څه لومړی تاسو ټولو مشرانو، کشرانو او همزولو ته د زړه له تله خپل سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه تاسو ته یو وړوکی غزل او یو وړوکی نظم ډالۍ کوم. البته د مشاعرې د اجنډې سره سم دا چې پسرلنۍ مشاعره ده، نو د نظم عنوان هم ده پسرلي ته انتظار. خو البته د پسرلي کلمه د موسمي پسرلي تر څنګ په سیاسي پسرلي هم دلالت کوي. دا زما او زما د ولس غوښتنه ده، له پخوانیو چارواکو هم کړې او له اوسنیو هم کوو. په سر کې غزل ده، وایي قلم راپورته کړه د سپینې تورې شرنګ پیدا، قلم راپورته کړه د سپینې تورې شرنګ پیدا کړه. چا سره ځواک د سولې، چا سره د جنګ پیدا کړه. که سلامي د ضمیر نه مني ځواکمن دښمن ته، که سلامي د ضمیر نه مني ځواکمن دښمن ته، نو بیا په خپل علم د اوسپنې ته زنګ پیدا کړه. او لکه اوبه په هر یو رنګ کې رنګېدل څه پکار، لکه اوبه په هر یو رنګ کې رنګېدل څه پکار. د خپل هویت غوره اظهار ته غوره رنګ پیدا کړه. او که څه بلا در باندې خپل قسمت نازله کړله، که څه بلا در باندې خپل قسمت نازله کړله، ورته اړم شه ورګزار یې کړه، ګړنګ پیدا کړه. او ولسمشرۍ ته که احمد غوره کوې نو ګوره، ولسمشرۍ ته که احمد غوره کوې نو ګوره، دې انتخاب ته صابر شاه غوندې ملنګ پیدا کړه. او د پرمختګ لپاره ورانه لاره ورغوه، د پرمختګ لپاره ورانه لاره ورغوه. پیسې د بډ وهه، بیل واخله او پلنګ پیدا کړه. او ستا اندېښنې دومره غم زیات کاندي زما شیرینزوی، ستا اندېښنې دومره غم زیات کاندي زما شیرینزوی، چې ځان ته وایم لیونتوب غوره کړه بنګ پیدا. لکه وړاندې مې چې ویلې د نظم عنوان ده پسرلي ته انتظار. چې زولۍ زولۍ ګلونو سره راشي، چې زولۍ زولۍ ګلونو سره راشي، را په برخه له خوشبو ډکه هوا شي. باغ او بڼ مې له ګلاب ګلونو ډک شي، لالهزار مې د وطن هره صحرا شي. په زړه ژوبل بلبلان په نغمو سر شي، د ټکور هیلې زړونو کې پیدا شي. د یتیم د وچو شونډو غوټۍ ګل شي، د شهید دادا غمونو ته یې شا شي. پایداره سوله غېږه راته واکړي، له خندا شي راته شنه ماته په ملا شي. مونږ د داسې یوې ورځې انتظار یو، مونږ د داسې یوې ورځې امیدوار یو، مونږ یو داسې پسرلي ته انتظار یو. چې د غره لمن ته سپینې کیږدۍ راوړي، د شپونکي ګوتو ته بیرته شپېلۍ راوړي. خپله غېږه کې کوچنی بچی د میږې له رمې تر خیمې پیغله کوچۍ راوړي. له چینې منګي په ولو پیغلې راشي، له شفتلو ډکې ډکې زولۍ راوړي. د تیارې پر خلاف مرستې ته د ستورو د رڼا څراغ په بیړه سپوږمۍ راوړي. پسرلی ګلونه راوړي، غوټۍ راوړي، له بارانه سره ټال د ګوډۍ راوړي.
مونږ د داسې یوې ورځې امیدوار یو مونږ یو داسې پسرلي ته انتظار یو معطر مې په خوشبویه وږمو چم شي د بارودو بد بویونه ترېنه جم شي چې ښیښې زموږ د زړونو ماتې نه کړي نور د ورک نوم او نښان د توپ او بم شي ډېر د شي زما په کلي کې ګلونه ډېر تیره تیره اغزي دې ترېنه جم شي سر خوړلی او نابود د تور ټوپک شي واک او ځواک د په عالم کې د قلم شي او چې وړې نیکمرغۍ د دې خلکو چې وړې نیکمرغۍ د دې خلکو اخترونه پسرلي دې ورته غم شي مونږ د داسې یوې ورځې امیدوار یو مونږ یو داسې پسرلي ته انتظار یو چې یو ځای ورور سره ورور یار سره یار کړي جنازه د خوابدۍ له زړونو بار کړي مرور داسې پخلا کړي چې لاسونه مرور داسې پخلا کړي چې لاسونه په خوښۍ د یو او بل غاړو کې هار کړي نور دې نه مني پرې دا هیله ترې نه کړو خو چې ورور د ورور زغملو ته تیار کړي کرکه ورکه کړي جارو یې کړي څښتنه کرکه ورکه کړي جارو یې کړي څښتنه مینه مینه زما کلی او دیار کړي کاش چې سک پسرلی داسې ځان اظهار کړي شیرین زویه چې ژوندون مو راسینګار کړي مونږ د داسې یوې ورځې امیدوار یو مونږ یو داسې پسرلي ته انتظار یو له توجه نه مو یوه نړۍ مننه